نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د نړۍ د هندارې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو زه مساکلم وحدت ترته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش خوشاله او د صحت بجامو سره سنبال یاست. قدرمنو اوریدونکو موږ د نړۍ د هندارې په تیره برخه کې د چین د هیواد د تاریخ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړه. د نړۍ د هندارې په دې برخه کې به د آسیایي هیوادونو له جملې څخه د مکاو د هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریک سي. مکاو د نوم لنډیز ام سی، رسمي نوم یې مکاو، سیمه ییز نوم یې الایدي مکاو. د مکاو د هیواد طبیعي جغرافیایي موقعیت ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. مکاو د اسیا په جنوب ختیځه خوا کې د چین د ولسي جمهوریت او د جنوبي چین د سند ترمنځ د شمالي عرضالبلد د 10 تر 22 او د ختیځ البلد له 30 تر 113 درجو ترمنځ موقعیت لري. مساحت یې 21 کیلومتره یا 8 میله مربع، وچه یې 21 کیلومتره. څلورخواوې شمال د چین ولسي جمهوریت 0.4 کیلومتره، جنوب ختیځ او لویدیځ د جنوبي چین سیند دغه ټاپو له اوبو سره 40 کیلومتره پوله لري. مهم غرونه نه لري. لوړې څوکې کولوني الټو 140 کیلومتره. مهم سیندونه نه لري. اقلیم مکاو د سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله په تودو سیمو کې شمار دی. دغه ټاپو ساړه سمندري ژمي او تاوده دوبي لري. په دغه ټاپو کې لندبل او ورش زیات دي. نورې جغرافیایي ځانګړتیاوې مکاو د چین په جنوبي سوایلو کې له کانتون څخه 120 کیلومتره جنوب او له هانګ کانګ څخه 80 کیلومتره لویدیځ لور ته پروت دی. مکاو د مکاو په نامه یو کوچنی ټاپووزمه او 2 ټاپوګان تایپا او کولوني لري. د دغه ټاپوګانو مځکه اواره ده او د سمندر له سطحې څخه لږ جګوالی لري. په عمومي توګه د سمندر له سطحې څخه د مکاو تر ټولو ټیټه سیمه د جنوبي چین سیند 0 متره او تر ټولو جګه کولوني الټو 140 متره لوړوالی لري. د مکاو د هیواد سیاسي او بشري جغرافیه پایتخت یې مکاو، نفوس یې 15,003 نفره په 2011 کال. اداري ویش یې مکاو د اداري ویش له پلوه په 2 ولسوالیو په پرتګالي ژبه سلیهوس ویشل سوی دی. مکاو او لحاس ښارونه مکاو، تایپا او کولوني. نژاد یې چینایي 95 سلنه، پرتګالي 3 سلنه او نور 2 سلنه. دین او مذهب یې بودایي 50 سلنه، عیسوي رومن کاتولیک 15 سلنه، کنفوسیوس او نور 15 سلنه په 2006 کال. ژبه یې چینایي، کانتوني او پرتګالي. لیک یې چینایي او لاتین. د مکاو د هیواد حکومت مکاو د چین د خاورې یوه برخه ده چې له کال 1408 میلادي څخه را په دې خوا د پرتګال تر ادارې لاندې وه. دغه سیمه د چین او پرتګال د کال 1908 میلادي د اپریل د 13 نیټې د تړون له مخې د 1909 میلادي د ډسمبر په 20 نیټه بیرته چین ته ستنه سوه. د تړون په وخت کې دواړو خواوو هوکړه کړې وه چې د چین ولسي جمهوریت به د مکاو د خلکو د ژوندانه ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي سیستم ته تر 50 کلونو پورې درناوی کوي او د هغه د بدلانه لپاره به هڅې نه کوي. د چین د ولسي جمهوریت د خلکو ملي کانګرس د کال 1903 میلادي د مارچ پر 21 د مکاو د سیمې لپاره اساسي قانون جوړ کړی و چې د کال 1909 میلادي د ډسمبر په 20 نافذ شو. سمدلاسه دغه سیمه د چین د مشرتابه لخوا اداره کیږي. د مکاو د هیواد اقتصادي جغرافیه عمومي کتنه د پرتګالي مکاو اقتصاد د توریستانو او قمار په عوایدو، د جامو، نانځکو، د لوبو د سامان، مصنوعي ګلانو، اورلوبي او لږ برېښنایي شیانو په خرڅلاو ولاړ و. توریزم یا ګرځندوینه د مکاو په غیر خالص کورني تولید کې 25 سلنه، ټوکران او جامې په صادراتو کې 60 سلنه او د قمار عاید د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې 40 سلنه ونډه لري. مکاو خوراکي مواد، د څښلو اوبه او انرژیتیکي مواد له چین، سرمایوي مالونه، ماشینالات او اومه مواد له جاپان او هانګ کانګ څخه واردوي. په کال 2001 میلادي کې مکاو خپلې کازینوګانې پرانیستې. دغه پرمختګ مکاو ته په 10 ګونه زره سیلانیان او په بیلیونونو ډالره پانګوال راوبلل. په همدې کال کې چین مکاو ته د خپلو اتباعو په تګ هر راز بندیزونه لرې کړل.
دې پریکړې د مکاو د قمارځایونو عواید دومره اوچت کړل چې د امریکا د لاس ویګاس په 2 درجه کې راغی. په 2007 میلادي کال کې قمار د مکاو د اداري واحد 80 سلنه عواید جوړول. په کال 2010 کې مکاو 25 میلیونه سیلانیان یا ګرځندویان درلودل چې 53 سلنه یې چینایان وه. په همدې کال کې د مکاو د صادراتو بیه 900 میلیونه ډالره وه. په داسې حال کې چې د قمار عواید 40 میلیونه ډالره وه. دا عواید د کال 2009 میلادي په پرتله 58 سلنه زیاتوالی ښیي. د مکاو دولت په کال 2011 کې پریکړه وکړه چې د نوي قمار ځایونو په پرانیستلو ډیر مالیات ولګوي، کنټرول ډیر کړي او د اقتصاد لپاره د عوایدو نوې سرچینې ولټوي. غیر خالص کورني تولید 18.40 بیلیونه ډالره په 2009 کال. د غیر خالص کورني تولید کلنۍ وده 1 سلنه، دا سلواله په کال 2008 کې 12.9 سلنه وه. د 2009 کال کموالی د امریکا او نړۍ د اقتصادي بحران اغیزه بلل کېږي چې ژر یې مخه ونیول سوه. د سړي سر کلنۍ عاید 3.0 ډالره. د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت کرنه 0.1 سلنه، صنعت 2.8 سلنه او خدمات 9.1 سلنه په 2009 کال. انفلاسیون 2.8 سلنه. د کار قوت 3,100,000 نفره، صنعت 4.3 سلنه، ساختماني کارونه 8.7 سلنه، رستورانتونه او هوټلونه 12.7 سلنه، ترانسپورت او مخابرات 15.5 سلنه، سوداګري 14.3 سلنه، قمار 14.3 سلنه، دولت 4.7 سلنه، مالی سکتور 2.4 سلنه او نور خدمات 3.2 سلنه په 2010 کال. وزګارتیا 2.5 سلنه. بودیجه عواید 2.08 بیلیونه ډالره او لګښتونه 3.2 بیلیونه ډالره په 2010 کال. صنعت ټوکران، جامې، بوټونه، نانځکې، د لوبو سامان، د اور لوبې شیان، برېښنایي سامان، کوچني ماشینونه، سمنټ، قمار او سیلانیان. د صنعتي تولیداتو منځنۍ وده 23.8 سلنه په 2009 کال. د برېښنا تولید 3.8 بیلیونه کیلوواټه په ساعت کې له اومو تیلو څخه 100 سلنه، لګښت 3.8 بیلیونه کیلوواټه په ساعت کې په 2010 کال. د تیلو تولید 0. د تیلو لګښت 1000 بیلره په ورځ کې. د تیلو زیرمه 0 2011 جنوري. د غاز تولید 0. د غاز لګښت 145.1 میلیونه متره مکعب په کال کې. د غاز زیرمه 1,04,000 متره مکعب په 2011 جنوري کې. کرنه د مکاو 2 سلنه مځکه کرل کیږي او پاته 98 سلنه غونډیو، ښارونو او د استوګنې سیمو نیولې ده. کرنه د مکاو د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې 0.1 سلنه ونډه لري. ګلان او سابه د دغه سیمې مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. څاروي د مکاو ځینې کورنۍ سپي او پیشانې ساتي. مهم کانونه د یادولو وړ نه دي. د مکاو د هیواد صادرات ټول بیه 870 میلیونه ډالره په 2010 کال. ټوکران او جامې 50 سلنه، نانځکې، اورلوبي، بوټان، برېښنایي سامان، کوچني ماشینونه، پرزې او سمنټ. پس د صادراتو په برخه کې غټ تجارتي شرکان د امریکا متحده ایالات 11.2 سلنه، اروپایي هیوادونه 4 سلنه، هانګ کانګ 43.1 سلنه او چین 15.8 سلنه. د مکاو د هیواد واردات ټول بیه 15.5 بیلیونه ډالره په 2010 کال. اومه مواد، خوراکي مواد، د څښاک اوبه، استهلاکي شیان، ماشینالات، نقلیه وسایط، تیل، ګاز، کیمیاوي توکي او نور. د مکاو د هیواد غټ تجارتي شرکان چین 11.1 سلنه، هانګ کانګ 10.5 سلنه، اروپایي هیوادونه 9.2 سلنه، امریکا 5.9 سلنه او جاپان 8.8 سلنه. بهرني پورونه 0 2010 کال. د مکاو د هیواد ترانسپورت. مکاو د اورګاډي پټلۍ نه لري. دغه اداري واحد 414 کیلومتره پاخه سړکونه لري. مکاو تجارتي بیړۍ، د اوبو کورنۍ لارې او نللیکې نه لري. مکاو یوازې یو هوایي ډګر لري چې رینوی یې 3040 متره اوږده ده. د پیسو واحد یې پاتاکا مساوي کېږي د 100 اوس سره. یو امریکایي ډالر 8.0 پاتاکاو په 2010 کال دسمبر کې. مالی کال عیسوي ګریګوري وزني سیستم متریک او چینایي اوزان. مخابرات نړیوال کوډ نمبر 00853. د ټلیفونونو شمیر 1,09,000. ډیجیټل
او 1,000,000 ګرځنده. مکاو د خپل کورني او بهرني ارتباط لپاره عصري سیسټمونه لري. د مکاو بهرنی ارتباط د چین او هنګ کانګ له لارې برابریږي. دغه سیمه د هند سمندر د انتلاسات له په خپله خاوره کې یو ځمکنی سټیشن لري. د مکاو د هیواد رسنۍ د مکاو سیمه اداره 2 ټلویزیونونه لري چې یو په پرتګالي او دوهم په کانتوني او ماندرین ژبو خپرونې کوي. په مکاو کې 3 راډیوګانې شته چې 2 یې په دولت پورې اړه لري. د نړۍ ډیر نامتو چینلونه د سپوږمکۍ او کیبل له لارې لیدل کیدای شي. د راډیویي خپرونو مرکزونه AM2 FM1 د راډیوګانو شمېر 180,000، د ټلویزیوني خپرونو مرکزونه 2، د ټي ویګانو شمېر 55,000، د انټرنیټ کوډ MO، د انټرنیټ ګډونوال 2,70,000 په 2009 کال. د مکاو د هیواد پوځ د مکاو اداري واحد ځانګړی پوځ نه لري، خو یو شمېر پولیس د کورني نظم د ساتلو دنده په غاړه لري. د مکاو دفاع د چین کار دی. نشي توکي مکاو د چین خاورې ته د لږ مخدره توکو د ننوتلو لاره بلل کیږي. نړیوالې لانجې نه لري. نشي توکي مکاو د نشي توکو د کار سوداګري ترانزیت او روغتیا په برخه کې ښه دریځ لري او له نشي توکو څخه پاکه اداره سیمه بلل کیږي. د مکاو د هیواد تاریخ نامتو پرتګالي کاشف واسکو دوګاما په کال 1409 میلادي کې مکاو وپیژنده. په کال 1550 میلادي کې پرتګالیان په دغه ټاپو کې میشت شول او دغه سیمه یې ونیول. مکاو او کانتون د چین 2 هغه مشهور سمندري بندرونه وه چې له کال 1919 میلادي څخه تر 19 میلادي پورې له اروپایي هېوادونو سره د چین د تجارت لپاره پرانیستې وه. په کال 1849 میلادي کې پرتګال ماکاو له چین څخه خپلواک بندر اعلان کړ او پریکړه یې وکړه چې چین ته به د دغه بندر کلنۍ اجاره ورکوي. چین په کال 1880 میلادي کې د پرتګال دغه حق په رسمیت وپیژنده. کله چې په کال 1939 میلادي کې په چین کې د صدرمایو تر مشرۍ لاندې سوسیالیستي انقلاب بریالی سو، په زرګونو چینایان ماکاو ته وتښتېدل. ماکاو دغه خلکو ته په کال 1918 میلادي کې سیاسي پناه ورکړه او هغوی یې د خپلو اتباعو په توګه ومنل. کله چې په کال 1915 میلادي کې پرتګال په اسیا او نورو ځایونو کې د خپلو مستعمراتو په خپلواک کولو پیل وکړ، چین له پرتګال سره د مکاو د بیرته سپارلو په هکله خبرې وکړې. د کال 1908 میلادي د اپریل په 14 دواړو خواوو ومنله چې مکاو به د کال 1999 میلادي د ډسمبر په 20 نیټه بیرته چین ته وسپارل شي. چیني مقاماتو د کال 1903 میلادي د مارچ په 14 د مکاو لپاره یو بنیادي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې چین منلې ده چې د مکاو اقتصادي سیستم او اداري کورواکي به 50 کاله دوام مومي. د کال 1999 میلادي د ډسمبر په 20 په مکاو باندې د پرتګال اوږده واکمني پای ته ورسېده او د چین د ولسي جمهوریت بیرغ پرې ورپول سو. قدرمنو اوریدونکو، د اسیایي هیوادونو له جملې څخه یو بل هیواد هنګ کانګ، د هغه په اړه به له تاسو سره معلومات شریکوو. د هنګ کانګ د نوم لنډیز HK رسمي نوم یې د هنګ کانګ ځانګړې اداري سیمه، نړیوال نوم یې هنګ کانګ، سیمه ییز نوم یې خیانګ کانګ. د هنګ کانګ د هیواد طبیعي جغرافیایي موقعیت ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. هنګ کانګ د اسیا په جنوب ختیځ کې د چین د ولسي جمهوریت د جنوب او د جنوبي چین د سند ترمنځ د شمالي عرضالبلد د 15 او 22 درجو او د ختیځ طولالبلد د 10 او 114 درجو ترمنځ موقعیت لري. مساحت یې 1104 کیلومتره مربع یا 420 میله مربع. وچه یې 1045 کیلومتره مربع او اوبه یې 50 کیلومتره مربع. څلور خواوې شمالي چین 10 کیلومتره، جنوب، ختیځ او لویدیځ د جنوبي چین سیند په وچه کې د هنګ کانګ د پولو ټول اوږدوالی 10 کیلومتره دی. دغه هیواد له اوبو سره 213 کیلومتره پوله لري. مهم غرونه یې تای موشان، لوړې څوکه یې تای موشان 958 متره. مهم سیندونه نه لري. د هنګ کانګ د هیواد اقلیم په عمومي توګه د هنګ کانګ اقلیم تود او باراني دی. دغه اداري واحد 3 جلا اقلیمي فصلونه لري. ژمی چې سوړ او لوند دی، دوم د پسرلي پیل څخه د دوبي تر پای پورې چې هوا ډیره توده وي او زیات باران ووري، او دریم د مني فصل چې تودې لمریزې ورځې لري. نورې جغرافیایي ځانګړتیاوې د هنګ کانګ د خاورې په شمال کې چین له دغه اداري واحد سره 10 کیلومتره ګډه پوله لري، پاتې نورې خواوې اوبو کلابندي کړي دي. دغه اداري واحد له 210 ټاپوګانو څخه جوړ شوی چې هنګ کانګ 2 کیلومتره او لانتایو 150 کیلومتره یې غټ او مهم ټاپوګان بلل کیږي.
هانګ کانګ د سمندر له سطح څخه ډیر جګوالی نه لري او مځکه یې زیاتره له ټیټو غونډیو او غرونو څخه جوړه شوې ده. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د دغه ادارې واحد ډیره ټیټه سیمه د جنوبي چین سیند 0 متره او تر ټولو جګه سیمه تایموشان 958 متره لوړوالی لري. سیاسي جغرافیه پلازمینه یې ویکټوریا، نفوس یې 1,22,508 نفره په 2011 جولای کې. اداري ویش هانګ کانګ د کال 1904 میلادي د ډسمبر په 19 نیټه د یو تړون له مخې انګلستان ته ورکړل شو. دغه سیمه د کال 1909 میلادي د جولای په لومړۍ نیټه بیرته د چین تر واک لاندې راغله او د یو ځانګړي اداري واحد په توګه وپېژندل شوه چې د سیمه ییزه کمیسیونرانو لخوا اداره کیږي. ښارونه کاولون او نوی کاولون. نژاد یې ژیړ چینایي 95 سلنه، فلیپیني 1.6 سلنه، اندونیزیایي 1.3 سلنه او نور 2.1 سلنه 2006 کال. ژبه کانتوني رسمي 9.8 سلنه، انګلیسي رسمي 2.8 سلنه، ماندرین 0.9 سلنه او نور چینایي ګړدودونه 4.4 او نور ژبې 1.1 سلنه په 2006 کال. لیک چینایي او انګلیسي. دین او مذهب مسیحي 10 سلنه او پاتې سیمه ییزې ګروهي یا ډلې. د هانګ کانګ حکومت هانګ کانګ نږدې یوه نیمه پېړۍ د انګلستان د دولت په واک کې وه. کله چې چین ته د هانګ کانګ د بیرته سپارلو نیټه نږدې کېده، د چین د خلکو ملي کانګرس یا ولسي جرګې د خپل دغه اداري واحد لپاره یو ځانګړی اساسي قانون تصویب کړ. 1990 مارچ وروسته بیا کله چې چین ته د هانګ کانګ د استرداد په هکله د دغه دواړو دولتونو ترمنځ 1909 میلادي د جولای لومړی تړون لاسلیک سو. دا قانون نافظ او چین ژمنه وکړه چې له دفاعي او بهرنیو اړیکو پرته به هانګ کانګ پوره کورنۍ خپلواکي لري او د خپل سوسیالیستي اقتصاد اساسات په هانګ کانګ کې نه تطبیقوي. دغه قانون 3 ملپاڼې درلودې: د اجرایه مشر ټاکل، د قانون د جوړولو کړنلاره او د هانګ کانګ کورنۍ قوانین، ملي بیرغ او ملي نښان. د دې قانون له مخې هانګ کانګ د چین د خاورې نه بیلېدونکې برخه ده چې د چین د مرکزي دولت تر کنټرول لاندې خپله کورواکي او کپیټالیستي اقتصاد د 50 کلونو لپاره ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په هانګ کانګ کې یو دفتر لري او د دغه اداري واحد دفاعي چارې د چین په غاړه دي. د هانګ کانګ اجرایه مشر باید داسې چینی وي چې 20 کاله په دغه اداري واحد کې اوسېدلی وي. د هانګ کانګ د قانون جوړولو شورا 80 غړي لري چې دیش د دغه اداري واحد د 50 فعالو انتخاباتي حوزو، 40 د خلکو او 8 د ټاکنو د کمیسیون لخوا غوره کیږي او 4 کاله کار کوي. په هانګ کانګ کې د رایې ورکولو سن 18 دی او هغه څوک د کاندیدي او یا رایې ورکولو حق لري چې 2 کاله په هانګ کانګ کې اوسېدلی وي. د هانګ کانګ د هیواد سیاسي ډلې: ولسواک ګوند، د هانګ کانګ د ښېګڼې او پرمختګ ولسواکه جبهه، د هانګ کانګ ولسواکه ټولنه، د سرحد ګوند، د خلکو لپاره د ښه ژوند او ولسواکه ټولنه، د هانګ کانګ مترقي جبهه، لیبرال ګوند، د ښاریانو ګوند، د هانګ کانګ د سیاسي فشار ډلې، د سوداګرۍ چینایي خونه، د هانګ کانګ د تولیدونکو چینایي ټولنه، د سوداګرۍ اتحادیوي کنفدراسیون، ولسواک پلوه ډله، د هانګ کانګ د صنایعو فدراسیون، د سوداګرۍ د اتحادیو فدراسیون، په چین کې د هیوادپاله ولسواک غورځنګ هانګ کانګي یوالي او د ګاونډیتوب او کارګرانو خدمت ولسواکي پلوه ډله. په یو ان کې د غړیتوب نیټه نه لري. د خپلواکۍ ورځ نه لري. ملي رخصتي د اکتوبر لومړۍ او دوهمه، همداراز د جولای لومړۍ ورځ 1909 د هانګ کانګ د اداري واحد د جوړېدلو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملي بیرغ سره مځکه د هانګ کانګ د بیرغ په منځ کې 5 پاڼې سپین ګل انځور سوي دي. عمومي کتنه: هانګ کانګ داسې اقتصادي سیستم لري چې په نړیواله سوداګرۍ او تمویلي راکړو ورکړو باندې چلیږي. په دغه اداري واحد کې کاني یا طبیعي زیرمې لږ دي او خوراکي توکي او عمومي صنعتي توکي له بهر څخه راوړل کیږي. صادرات، واردات او د وارداتي مالونو بیا صادرول. هر یو د هانګ کانګ د غیر خالص کورني تولید لپاره ډیر بهرني اسعار برابروي. مخکې له دې چې هانګ کانګ د کال 1909 میلادي د جولای په لومړۍ نیټه د چین د یوې ادارې واحد سي، هانګ کانګ له چین سره د پانګې او سوداګرۍ مضبوطې اړیکې درلودې. هانګ کانګ له چین سره د اقتصادي اړیکو لیوالتیا ځکه لري چې د نړۍ په مخ د چین د اقتصاد ډیر خلاصون د دغه هیواد تولیدي سور ډیر پیاوړی کوي. چین ته د هانګ کانګ بیا صادرول او نړۍ ته د
د چینایي مالونو صادرول د هانګ کانګ د اقتصاد له پرمختیا سره ډیره مرسته کوي. د هانګ کانګ سړي سر کلنی عاید د لویدیځ اروپا له 4 سترو هیوادونو سره سیالي کوي. د 1988 میلادي کلونو په بهیر کې د هانګ کانګ د غیر خالص کورني تولید منځنۍ کلنۍ وده ډیره د پام وړ او 8% وه. دغه وده د 1999 کلونو ترمنځ په منځنۍ توګه 15% وه چې دا هم په زړه پورې بریښي. په کال 1998 میلادي کې د اسیا په ځینو هیوادونو کې اقتصادي او مالي ستونزې او بحران هانګ کانګ ته چې ټول اقتصاد په سوداګرۍ چلیږي سخت زیان ورساوه او د غیر خالص کورني تولید اندازه یې 4% وځپله. د اسیا د 2001 میلادي او 2002 میلادي کلونو کړکېچ او بحران هم هانګ کانګ ته زیان ورساوه. له دې وروسته چین هانګ کانګ ته ویزه اسانه کړه. د ګرځندویانو دغه زیاتوب د هانګ کانګ په اقتصاد باندې د نړیوالو ډیر اعتماد او د صادراتو ډیرښت په 2003 میلادي او 2004 میلادي کې د هانګ کانګ وده بیا ګړندۍ کړه. هانګ کانګ د نړۍ په اقتصاد کې د ژورو سواحلو د درلودلو او د قانون د حاکمیت له امله ډیر وتلی ځای لري. هانګ کانګ په اسیا کې دویم ستر مالي مرکز، په نړۍ کې د اسهامو اووم بازار، لسم واردونکی او اتم صادرونکی هیوادګۍ اداري واحد دی او دا اداري واحد په نړۍ کې 5م لوی اسعاري زیرمه او له لندن او نیویارک څخه وروسته د نړۍ دریم نړیوال مالي مرکز دی او هر کال څه باندې 12 میلیونه سیلانیان یا ګرځندویان ورځي. غیر خالص کورنی تولید 325.8 بیلیونه ډالر په 2010 کال. د غیر خالص کورنی تولید کلنۍ وده 6.8%. د سړي سر کلنۍ عاید 95,900 ډالر. د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت کرنه 0%، صنعت 7.4% او خدمات 2.5%. انفلاسیون 2.4%. د کار قوت 3.8 میلیونه نفره. عمده او پرچون تجارت، رستورانتونه او هوټلونه 1.1%، ټولنیز خدمات 13.5%، صنعت 4.1%، تمویلي چارې د جایدادونو اخیستل او پیرودل او بیمې 12%، ترانسپورت او مخابرات 4.3%، او ساختماني چارې 2.2%. وزګارتیا 4.4%. هغه کورنۍ چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي NA. بودیجه عواید 40.9 بیلیونه ډالر او لګښتونه 18.49 بیلیونه ډالر. صنعت ټوکران، جامې، کوچنۍ بیړۍ، پلاستیکي شیان، برېښنایي سامان، ساعتونه، ظریف استهلاکي شیان، سمنټ، کوچنۍ بیړۍ، د لوی او منځنیو بیړیو ترمیم، نانځکي او د ماشومانو د لوبو شیان، طباعت او نور. د صنعتي تولیدات کلنۍ منځنۍ وده 3.5%. د برېښنا تولید 8.23 بیلیونه کیلوواټه په ساعت کې 2010 کال. لګښت 42.48 بیلیونه کیلوواټه په ساعت کې. د تیلو زیرمه 0. د تیلو لګښت 4,18,200 بیلیره په ورځ کې 2010 کال. د تیلو زیرمه 0. د غاز تولید 0. د غاز لګښت 3.1 بیلیونه متره مکعب په کال کې. د غاز زیرمه 0. کرنه د هانګ کانګ 15% خاوره د کرنې وړ ده. د دغه اداري واحد 1% خاوره، څړځایونو، 0.0% ځنګلونو او پاته 3.2% غرونو، غونډیو، ولاړو اوبو، ښارونو او د استوګنې سیمو نیولې ده. سمدلاسه د هانګ کانګ په 2 کیلومتره مربع ځمکه ګلان، زینتي بوټي او سابه کرل کیږي. 2009 کال. مهم کانونه نه لري. صادرات ټول بیه 388.6 بیلیونه ډالر. د وارداتي مالونو د بیا صادرولو په ګډون 2010 کال. ټوکران او جامې 9%، سنډي او سپنسین تار او بوټان 28%، برېښنایي سامان او ساعتونه 7%، د لوبو سامان او مخابراتي وسایل 6%، پلاستیکي شیان، قیمتي ګاڼې او چاپ سوي شیان. د صادراتو په برخه کې غټ تجارتي شریکان چین 2.50%، د امریکا متحده ایالات 11%، جاپان 4.2%، آلمان 4%، عربي هیوادونه 8% او انګلستان 6%. د هانګ کانګ د هیواد واردات 420 بیلیونه ډالر په 2010 کال. خوراکي مواد، ترانسپورتي سامانالات او نقلیه وسایط، ماشینونه او پرزې، اومه صنعتي مواد، نیم جوړ شوي صنعتي تولیدات، تیل او ملحقات، دارودرمل. د وارداتو په برخه کې غټ تجارتي شریکان چین 15.1%، جاپان 9.8%، تایوان 1.8%، سنگاپور 4.8%، د امریکا متحده ایالات 4.1% او جنوبي کوریا 4.8%. بهرني پورونه 250.8 بیلیونه ډالر په 2010 کال دسمبر کې.
ترانسپورټ هانګ کانګ د اورګاډي 34 کیلومتره پټلۍ لري. دغه اداري واحد 2080 کیلومتره لوی لارې لري چې ټولې پخې دي. د هانګ کانګ د تجارتي بیړیو شمیر 1490 یا تر دې زیات دی. 2 د هلیکاپټرونو ډګرونه لري. بندرونه ویکټوریا. د پیسو واحد د هانګ کانګ ډالر. یو امریکایي ډالر 2.8 هانګ کانګي ډالر په 2010 کال دسمبر کې. مالی کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر 31 پورې وزني سیستم متریک او چینایي سیمهییز اوزان. مخابرات د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00850 د ټلیفونونو شمیر 4.19 میلیونه ډیجیټل او 12.21 ګرځنده 2009 کال. هانګ کانګ ډیر پرمختللي کورني او بهرني ټلیفوني سیسټمونه لري. دغه اداري واحد د خپل کورني ارتباط لپاره له مایکروویو او نوري کیبل څخه کار اخلي. د بهرني ارتباط لپاره هانګ کانګ د هند او آرام د سمندرونو د انتلاسات سپوږمکۍ لپاره په خپله خاوره کې 3 سټلایټ ځمکني سټیشنونه لري. هانګ کانګ د چین د ګوانګزو له ولایت سره د کوواکسل کیبل له لارې تړاو لري. همداراز دغه اداري واحد د لویدیځې اروپا، منځني ختیځ، استرالیا، تایوان، جاپان او د آسیان د ټولنې له غړو هیوادونو سره د اوبو لاندې 5 نړیوالو کیبلونو له لارې ارتباط لري. د هانګ کانګ د هیواد رسنۍ. په هانګ کانګ کې رسنۍ ډیر قانوني ازادي لري. دغه اداري واحد ډیرې برېښنایي او چاپي رسنۍ د سوداګرۍ، صنعت، پانګونې، اسهامو او ګټې او زیان خبرونه او معلومات خپروي. هانګ کانګ 2 ټلویزیوني چینلونه لري چې په بېلابېلو ژبو ګڼ خپرنیز مرکزونه لري. په دغه سیمه کې د نړۍ ټول غټ تلویزیونونه د سپوږمکۍ او کیبل له لارې لیدل کیدای شي. هانګ کانګ 3 راډیویي مرکزونه لري چې یو یې د حکومت په مرسته خپرونې کوي. دا 3 راډیوګانې د خپرونو 15 سټیشنونه لري. په هانګ کانګ کې ډېرې ورځپاڼې، ونیزې او مجلې شته او د نړۍ نامتو خپرونې هره ورځ د اخبارونو په کړکیو کې لوستونکو ته وړاندې کیږي. د راډیویي خپرونو مرکزونه 1 AM او 2 FM. د راډیوګانو شمیر 4.9 میلیونه. د ټلویزیوني خپرونو مرکزونه 2. د ټیویګانو شمیر 1.4 میلیونه. د انټرنیټ کوډ HK. د انټرنیټ ګډونوال 4.8 میلیونه په 2009 کال. ټولنیزه پرمختیا. هانګ کانګ د سړي سر کلنۍ عاید له پلوه د اسیا او نړۍ له ډېرو شتمنو او بډایه هیوادونو څخه شمېرل کیږي. په دغه هیواد کې له 15 کلونو څخه پورته 93.5 خلک، نارینه 94.9 سلنه او ښځې 9.8 سلنه په لیک او لوست پوهیږي. 2002 کال. د هانګ کانګ د هیواد تاریخ. د هانګ کانګ او چین پخوانی تاریخ سره ګډ دی. په کال 1819 میلادي کې دغه ټاپو د تریاک په نامه جګړه کې انګلیسانو ونیول. 3 کاله وروسته چینایانو هانګ کانګ د نانکن له تړون سره سم په رسمي توګه انګلستان ته وسپاره. په کال 1842 میلادي کې د کالون ټاپو هم انګلستان ته ورکړل شوه. له دې مخکې دغه ټاپو د لسګونو کلونو لپاره د مسافرو، کبنیونکو او سمندري غلو ځای و. خو له دې وروسته انګلیسانو هڅه کوله چې د دې ټاپوګانو څخه د چین اصلي خاورې ته د ننوتلو لپاره کار واخلي. په 1944 میلادي کې چین دې ته اړ شو چې اروپایي سوداګرو ته ډیپلوماتیک خوندیتوب مسؤلیت ورکړي. په همدې کال کې فرانسې او امریکا په چین داسې تورونه وتپل چې په چین کې د دغه هیوادونو د سوداګرو حضور پراخېده او پیاوړی کېده. د 1894-1895 میلادي کلونو په بهیر کې د چین او جاپان ترمنځ جګړه ونښته. په دې جګړه کې چین ماتې وخوړه او انګلستان ته دا موقع په لاس ورغله چې د هانګ کانګ د دفاع په نامه د بیجینګ د تړون 1808 میلادي له مخې د کالون د ټاپو د شمالي پولو، د شنزین د سند د جنوبي سیمو او د چین د سترواکۍ د ځینو ګاونډیو ټاپوګانو د اجارې غوښتنه وکړي. چین چې په پرله پسې جګړو کې د ماتو له امله کمزوري سوی و، دا غوښتنه ومنله او دغه ټاپوګانې په کال 1808 میلادي کې د یو تړون له مخې 99 کاله انګلستان ته په اجاره ورکړل. د 1945-1941 میلادي کلونو ترمنځ دغه سیمې جاپان پوځونه نیولې وو. خو کله چې د دویم نړیوال جګړې په پای کې جاپانیانو ماته وخوړه، انګلیسي پوځونه بیا په هانګ کانګ کې لاسبري سول. کله چې په چین کې سوسیالیستي انقلاب بریالی سو، په څو کلونو کې نږدې 3 میلیونه چینایان هانګ کانګ ته وتښتېدل. په کال 1918 میلادي کې کمونیستانو په هانګ کانګ کې څه بغاوتونه واچول چې څه ګټه یې ترلاسه نه کړه. کله چې په هانګ کانګ باندې د انګلیسانو د واکمنۍ دوره پای ته ورسېده، د کال 1919 میلادي د جولای 10 دغه ټاپوګان بیرته چین ته ستانه سول او د چین د ولسي جمهوریت د داسې یو اداري واحد بڼه غوره کړه چې د یو هیواد 2 جلا سیستمونه د فارمول له مخې اداره کیږي. سمدلاسه د هانګ کانګ دفاعي او بهرني چارې د چین لخوا پر مخ بیول کیږي. په نورو برخو کې هانګ کانګ پوره کورنۍ خپلواکي لري. دا وضع به 50 کاله دوام مومي او بیا به د هانګ کانګ په اجرایوي سیستم نوې کتنه کیږي.
له هانګ سره د افغانستان اړیکې. افغانستان او هانګ په هغه وخت کې چې د اداري واحد په انګلستان پورې تړلی و او یا اوس چې هانګ یې د چین یو اداري واحد دی او د نړۍ له سترو سوداګرو مرکزونو څخه شمېرل کېږي، هېڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري. ځینې افغان سوداګر هانګ ته سفر کوي او هلته د خپلې خوښې سوداګریز توکي رانیسي. د نړۍ د هندارې د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نړۍ د هندارې په دې برخه کې د هانګ په اړه باندې معلومات لاسته راوړل. د نړۍ د هندارې په راروانه برخه کې به انشاءالله د اسیایي هیوادونو له جملې څخه د جاپان په اړه له تاسو سره معلومات شریک سي. نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.